د پاکستان ادعا د افغانستان په پکتیا کې روزل شوي دوه داعشي ځانمرګي مو نیولي دي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پاکستانی چارواکي وایي چې د داعش خراسان څانګې دوه تنه چې احتمالاً ځان وژونکي بریدونه یې کول نیولي دي. په خیبر پښتونخوا کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې پرون وویل دا کسان د استخباراتي اطلاعاتو په اساس پېښور ته نږدې ونیول شول. د دې ادارې په بیان کې راغلي دي چې نیول شوي کسان په پکتیا کې د ځانمرګو د روزنې له یوه مرکزه فارغ شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی د ځان وژونکي برید د دوه واسکټونو، څو دانې لاسي بمونه او یوه تومانچه ترلاسه کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې دا شکمن کسان چمتو شوي وو چې یو شمېر پاکستانی سیاستوال په نښه کړي. له نږدې 2.5 کلونو راهیسې چې طالبان کابل نیولی دی، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې تېره شنبې د کابل په دشت برچي سیمه کې چې اکثرا پکې هزاره وګړي ژوند کوي، لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د سه شنبې په ورځ بیا د دې ډلې د کابل په ختیځ کې د طالبانو په وینا 3 تنه ووژل او 4 تنه یې ټپیان کړل. که څه هم طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې تر ډیره یې داعش ډله ځپلې ده، خو لا هم د دې ډلې ګواښ په افغانستان کې شته دی. که تاسې هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.